غم پس غم دی له جانانه چرته وتښتمه غم پس غم دی له جانانه چرته وتښتمه خدایه حیران یمه له ځانه چرته وتښتمه او دارنګ د ژمي شپه کوټه سسېده ښه مې یاد شي دارنګ د ژمي شپه کوټه سسېده ښه مې یاد شي بیا ورځې راغلې له بارانه چرته وتښتمه غربته نه دې له یارۍ نه د دوستۍ پاتې کړم غربته نه دې له یارۍ نه د دوستۍ پاتې کړم اوس راته وایه که نه ګرانه چرته وتښتمه او وسیمه لاړه له هغې ډولۍ د کلي لاړه وسیمه لاړه له هغې ډولۍ د کلي لاړه اوس به د شک او د ګمانه چرته خبر وشي. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات او مینه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ مختلفو زلمي لیکوالانو سره د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبره کوو، د هغوی ژوند پوښتو، تاسو سره معرفي کوو. نن خپرونه موږ د مومن ایجنسۍ سیمې ته راوړې ده، ضلع مومن ته مو دغه خپرونه نن راوړې ده او دلته زموږ یو داسې زلمی لیکوال، یو داسې ښه ملګری، یو ښه شاعر ښاغلی وسیم مومن صاحب ژوند کوي چې د هغې سره موږ یوه مرکه بله هم کړې وه. هغه ستاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه او دغه ستاسو غوښتنې وې چې یاره وسیم صاحب له بیا لاړ شئ او بیا ته یو خپرونه ریکارډ کوي. نن وسیم مومن صاحب له خاص کلي ته راغلي یو او د دانشکول د نیر په غاړه ورسره ناست یو، یو څو خبرې ورسره کوو او بیا د شعرونه ورو. وسیم مومن صاحب تاسو ته په دویم ځل ډېر زیات هرکلی او مینه. ډېره مینه تاسو ته هم او زه دغه ملګرو هم ډېره شکریا ادا کوم. د دوی ذهنونه ښکلي دي ځکه پرې زموږ شعرونه ښه لګي، نو ډېره مننه دغه ملګرو ته هم. وسیم مومن صاحب لومبۍ مرکه ډېرو ملګرو وکته په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، هر طرف ته وسیم مومن وسیم مومن. د دغه خلکو په څرنګه مننه کوئ او نن به هغوی ته څه ډالۍ کوئ؟ د هغو خو ما څه داسې الفاظ نشته چې د هغو مننه وکړم، خو د هغو ذهنونه ښکلي دي او هغو ته به شعرونه وایو. شعرونه ورته ووایه نو دې سره به د هغې مننه هم وشي او ستاسو د دویمې مرکې هغه تنده به پرې ماتې شي. شعرونه دی غزل دی یو څو سړي دي غلامۍ ته زندګي نه وایي، یو څو سړي دي غلامۍ ته زندګي نه وایي، هغو ته دا خلک د سره نه سړي نه وایي. یو څو سړي دي غلامۍ ته زندګي نه وایي، هغو ته دا خلک د سره نه سړي نه وایي. او دلته کې یرې په ژوندون دومره قبضه کړې ده، دلته کې یرې په ژوندون دومره قبضه کړې ده، دلته چرګان هم اوس بانګونه د سبایي نه وایي. او د مور مې زوړ څادر لا هغه رنګې زوړ پاتې دی، د مور مې زوړ څادر لا هغه رنګې زوړ پاتې دی، ما ته د هېڅ څوک د اختر مبارکي نه وایي. او څوک د کشمیر جهاد له ځینو زه حیران پاتې شم، څوک د کشمیر جهاد له ځینو زه حیران پاتې شم، دا مولا جان چې دې ته ولې خودکشي نه وایي. وسیمه زه مې د خپل قام په غم ژړا کوم، وسیمه ما ته د هېڅ څوک اختلافي نه وایي. وسیم صاحب بل ښوونځي کلام را سره شریک وی څوک هم هغې له ژونده ویسته یم، څوک هم هغې له ژونده ویسته یم، څه ښکلې بانې له ژونده ویسته یم، څوک هم هغې له ژونده ویسته یم، څه ښکلې بانې له ژونده ویسته یم. او څوک هم هغې له ژونده ویسته یم، څه ښکلې بانې له ژونده ویسته یم. او زه وایم پیغور زغملی نه شمه، زه وایم پیغور زغملی نه شمه، ته وایې نشې له ژونده ویسته یم. ستا په تناره لاسونه سوي دي، ستا په تناره لاسونه سوي دي، زه کرندې بېلچې له ژونده ویسته یم. او نه کېږي ملا په تاویزونو ستا، نه کېږي ملا په تاویزونو ستا، درد بې اندازې له ژونده ویسته یم. او یوه سیمه دا غریبي اور شوه اوس، یوه سیمه دا غریبي اور شوه اوس، یوه سیمه دې له ژونده ویسته یم، یوه سیمه دې له ژونده ویسته یمه. ډېر ښه. وسیم صاحب هغه وختینی کلام راته ووایي، هغه مور د سجدې باره کې څه غزل وی خوب مې ډېر وکړو شوګیرې ته مې سم زړه شوی دی، خوب مې ډېر وکړو شوګیرې ته مې سم زړه شوی دی، لالیه تاسه یوې شپې ته مې سم زړه شوی دی. او د مور د هر خدمت به څرنګې جواب ورکمه، د مور د هر خدمت به څرنګې جواب ورکمه، خدای روایي کې سجدې ته مې سم زړه شوی دی. او په المارۍ کې پروت یې ته له ما خفه چې نه شي، په المارۍ کې پروت یې ته له ما خفه چې نه شي، کتاب به څه وکړم هغې ته مې سم زړه شوی دی. او پخواني کیفیت بیا په ما حمله وکړله، پخواني کیفیت بیا په ما حمله وکړله، یاران راټول یو نشې ته مې سم زړه شوی دی. او یاران راټول یو نشې ته مې سم زړه شوی دی. او جنګ زموږ نه و او لاسونه یې په موږ پاک کړي، جنګ زموږ نه و او لاسونه یې په موږ پاک کړي، د بغاوت یوې نارې ته مې
سم زړه شوی دی او هغه واده شوله او زه یې خبر هم نه کړم هغه واده شوله او زه یې خبر هم نه کړم وسیمه چاته یو ګیلې ته مې سم زړه شوی دی وسیمه چاته یو ګیلې ته مې سم زړه شوی دی وسیم صاحب یو کلام راته بل ووایه ډېره مننه دا تیم وی غم پس غم دی له جانانه چرته وتښتمه غم پس غم دی له جانانه چرته وتښتمه خدایه حیران یمه له ځانه چرته وتښتمه او دارنګ د جمې شپه کوټه سسېده ښه مې یاد شي دارنګ د جمې شپه کوټه سسېده ښه مې یاد شي بیا ورېځې راغلې له بارانه چرته وتښتمه او داسې ټول عمر خو د بل د واکه ژوند نه کېږي داسې ټول عمر خو د بل د واکه ژوند نه کېږي فکر کوم له پاکستانه چرته وتښتمه داسې ټول عمر خو د بل د واکه ژوند نه کېږي فکر کوم له پاکستانه چرته وتښتمه غربته نه د له یارۍ نه د دوستۍ پاتې کړم غربته نه د له یارۍ نه د دوستۍ پاتې کړم اوس راته وایه که نه ګرانه چرته وتښتمه او وسیمه لاړه له هغې ډولۍ د کلي لاړه وسیمه لاړه له هغې ډولۍ د کلي لاړه اوس به د شک او د ګمانه چرته وتښتمه اوس به له شک او له ګمانه چرته وتښتمه وسیم صاحب ډېره زیاته مننه موږ سره کېناستئ موږ له په دویم ځل وخت راکو په اخره کې به څه ویل غواړئ موږ مینهوالو ته مینهوالو ته دغه پیغام دی وی غني خان وی ژوند که تش پیرني سټل وي دا خو سپی هم شي کولی ژوند که تش پیرني سټل وي دا خو سپی هم شي کولی او یا تش بچي راوړل وي دا غوی هم شي کولی نو ملګرو ته دا خواست دی چې صرف ژوند صرف پیسه ګټل نه دي یا ژوند صرف بچي راوړل دي یا د خپلو بچو پرورش کول دي موږ له پکار دی چې د بل لپاره ژوند وکړو ډېر زیاته موږ د پکار دی چې بل لپاره ژوند وکړو څنګه چې خپل بچي ته ګورو داسې یتیم وي داسې یو غریب داسې یو مسکین بچي ته هم وګورو ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره مننه قدرمنو وسیم مومند د ضلع مومند سره تعلق ساتي په دویم ځل د هغې سره موږ ناستې وکړو الله دې وکړي چې تر لومبۍ مرکې په شانتې دا مرکه هم ستاسو زړونو ته پرېوځي او موږ له پرې خپل نظرونه راکوي زما سره وسیم مومند او ښاغلی سلیمان قتال په دعاګانو کې یاد ساتئ ښاد آباد بریالي اوسئ